ژوندی اوسېږي مشربه لا زړونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل ژوندی اوسېږي مشره حوصلې مو شوې اوچتې ژوندی اوسېږي مشره حوصلې مو شوې اوچتې جذبې دې را ژوندی کړې ضمیرونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل ژوندی اوسېږي مشربه لا زړونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل دیدار ته دې چې مشربه لا وخت وي ناقرارې دیدار ته دې چې مشربه لا وخت وي ناقرارې هغه سترګې دې یخ کړې نظرونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د بیا اړو د افتخار ځای دی اتحاد انسټیټیوټ سره د څلوېښتو تنو بېوزلو لپاره هوکړلیک امضا کوو راځئ سره یو شو خپل هیواد ته کار وکړو او ناچاره هیوادوال په تعلیم باندې سمبال کړو بیا هم د اتحاد د انسټیټیوټ د مشر څخه ډېره مننه د رئیس صاحب څخه هم ډېره مننه او د استادانو څخه هم ډېره مننه زه په نورو انسټیټیوټونو کورسونو باندې هم غږ کوم راځئ چې خپل ناچاره هیوادوالو ته د تعلیم زمینه برابره او یادګارونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمان لومړي سره کې د عطا خیریه بنسټګر ورسره راغلي ټیم ته ښه راغلاست خدای مبارکه لراوله د اتحاد انسټیټیوټ ادارې ته د افتخار ځای دی چې د عطا خیریه بنسټ سره د هغه 40 تنه بېوزلو یتیمانو او غریبو د لپاره د کنټرکټ یا قرارداد وشو د اتحاد انسټیټیوټ ستاسو په خدمت کې دی خدای مبارکه لراوله او تاسو د دې هیواد افتخار یاستئ موږ په تاسو ویاړو خدای مبارکه لراوله مننه که څومره سازشونه او ګواښونه وو خو بیا هم Bismillahirrahmanirrahim. We say thanks to Atta Welfare Foundation who make us able to serve for this nation. As you know, this foundation is a well-known foundation in all the world which serve in the each corner of our country. And Ittihad is an institution which serve a quality education to our people. Thanks. که څومره سازشونه